د حضرت الله زازي مینوالو ته بهترین زیری که چیرته حضرت الله زازي دا کار وکړي نو یو ځل بیا به نړیوال ریکارډ جوړ کړي او یوه په زړه پورې لونګۍ به پر سر کړي. خوږو او ناظرینو مینوالو السلام علیکم. یوه بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. د کریک ټریکر ویبپاڼې لیکلي چې که چیرته راتلونکي کې حضرت الله زازي په ګډون د ګوتو په شمار کرکټ لوبغاړي ښې شلاوریزې لوبې ولوبوي، بابر اعظم د شلاوریزو لوبو په درجه بندۍ کې له لومړي مقام څخه راغورځولی شي. پاکستانی بابر اعظم د شلاوریزو لوبو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري. هغه 33 شلاوریزې لوبې کړې. په دغو لوبو کې 1290 منډې کړې دي چې یوه لوبه کې 19 سوځېدلې زیاتې منډې کړې دي. په شلاوریزو لوبو کې بابر اعظم 10 نیمه سلیزې هم وهلې دي. بابر اعظم د پاکستان د پنجاب ایالت د لاهور ښار اوسیدونکی دی. 25 کاله او 9 ورځې عمر لري. نوموړی له کابو 2 کلونو راهیسې د شلاوریزو لوبو په درجه بندۍ کې د لومړي مقام تاج پر سر ایښی او اوس د کریک ټریکر ویبپاڼې ویلي دي چې دا تاج به حضرت الله زازي، ګرین میکسویل، کولین منرو، روهیت شرما، ډارسی شارټ، الیکس هیلز او یا هم آیروین پینچ د بابر اعظم له سر څخه کوزوي او له دوی څخه یو به په خپل سر ږدي. حضرت الله زازي چې 21 کاله عمر لري، د افغانستان د پکتیا ولایت د زازي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د افغانستان لپاره ټولې 10 شلاوریزې لوبې کړې او په دغو لوبو کې د لمر د سړکې په څیر چټک مزل هم کړی دی. او لسګونه لوبغاړي د شلاوریزو کرکټ په درجه بندۍ کې شاته پریښي او ځان یې په شلاوریزو لوبو کې تر 5 مقام را رسولی. زازي په 10 شلاوریزو لوبو کې 400 منډې کړې. یوه لوبه کې د ایرلنډ خلاف 122 ناسوځېدلې لوړې منډې دي. او ایروین پینچ بیا پسې د نړۍ په کچه دوهم لوبغاړی دی چې په یوه لوبه کې زیاتې منډې کړې. پینچ د زیمبابوې خلاف په یوه لوبه کې 102 سوځېدلې منډې کړې وي. زازي په شلاوریزو لوبو کې 1 سلیزه او 2 پنځوسیزې لري. د ده لپاره د ویسټ انډیز خلاف سیریز کې پوره چانس دی چې ښه توپوهنه وکړي. او د شلاوریزو لوبو په درجه بندۍ کې ایروین پینچ، ګولین منرو، میکسویل او بابر اعظم ته لا ورنږدې شي او راتلونکي ایسیا جام او نړیوال جام کې د لوبېدو پر مهال هم ترې مخکې شي. نو کریک ټریکر وایي که زازي لږ په دقت، حوصلې او تخنیک سره مخ ته ولاړ شي، کولی شي چې د شلاوریزو لوبو په درجه بندۍ کې تر لومړي مقامه هم ورسیږي. بابر اعظم په شلاوریزو لوبو کې 888 نمرې لري. د زازي نمرې بیا 220 دي، خو 23 لوبې له بابر اعظم څخه کمې کړې دي. ګلین میکسویل په شلاوریزو لوبو کې 2 نمبر توپوهونکی دی. هغه 815 نمرې لري. 49 شلاوریزو لوبې کړې دي. 1514 منډې هم کړې دي چې په یوه لوبه کې تر ټولو جګې منډې 145 دي. 3 سلیزې او 6 پنځوسیزې په شلاوریزو لوبو کې وهلې دي. ګرانو کتونکو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.